درانو دوستانو السلام علیکم ستړي مشای زه غوټۍ یم د بېجينګ د اولمپیک ژمنۍ لوبې به ډېره ښه ورځې وروسته پرانیستل شي نو زموږ نننی ویډیویي پروګرام هم همدغو لوبو ته ځانګړی شوی دی د 2022 کال د بېجينګ اولمپیک او پارالمپیک ژمنیو لوبو شعار دا دی چې یو ځای د ګډ راتلونکي په لور د دغه شعار معنا دا ده چې نړیوال د اولمپیک او پارالمپیک ژمنیو لوبو په ترسره کولو کې یو لاس او متحد پاتې شي. باور لرم چې دا نه یوازې د چینایانو هیله ده بلکې د ټولو انسانانو ګډ امید هم دی. ګورئ دا د اولمپیک او پارالمپیک د ژمنیو لوبو بختورې نښې دي او نومونه یې بېجينګ او شعار دي. بېجينګ د پنډا په بڼه جوړه شوی. معنا یې دا ده چې په اولمپیک ژمنیو لوبو کې د ټول لوبغاړي اختلي بدنونه ولري او بڼه یې هم د یخ او واورو لوبو د ځانګړتیاوو څرګندوي کوي. د شعار بڼه د چین د دودیزې سارې ډیوې له مخې جوړه شوې او معنا یې دا ده چې که څه هم د اولمپیک ژمنۍ لوبې د ژمي په سړه هوا کې ترسره کیږي خو دغه لوبې به ټولې نړۍ ته ګرم او ښه احساس ورکړي. د بېجينګ د اولمپیک ژمنیو لوبو د نښان نوم دومنګ دی او د چینایي ژبې د دونګ توري د بڼې له مخې طرحه شوی دی چې دونګ په چینایي ژبې کې د ژمي معنا لري. پورتنۍ برخه یې د دې ښکارندوی کوي چې د یخ هاکي لوبغاړي پر یخ باندې د نڅا کولو په حال کې دي. لاندنۍ برخه یې بیا د دې څرګندوي کوي چې د سکي واخلو لوبغاړي په سیالي کې په چټک سرعت د سکي واخلو په حال کې دي او په منځ کې یې وریښمو کمربند بیا د بېلابېلو سټیډیومونو د سیالۍ لارو ښکارندوي کوي. د بېجينګ د پارالمپیک ژمنیو لوبو نښان فیوه نومیږي او د چینایي ژبې د فی توري د بڼې له مخې طرحه شوی دی چې په چینایي ژبې کې د فی معنا الوت دی. له دغه نښان څخه د یخ او واورو لوبو حرکتي ځواک او قوت څرګندېږي او لا زیات مایوبین هڅوي چې په سپورتي لوبو کې برخه واخلي. د دغو لوبو د مشال نوم بېجينګ دی او سپین زري او سور رنګونه لري چې د یخ او اور ترمنځ د همغږۍ څرګندوي کوي. دغه مشال چې د کلتور د خپرېدو او د علمي او تخنیکي نوښت په رڼا کې جوړ شوی د اولمپیک د دوبنیو او ژمنیو لوبو د کوربهار په توګه د بېجينګ ځانګړتیا او اولمپیک لوخیا څرګندوي. فکر کوم چې تاسو به د دغو لوبو د مډال بڼې ته هم انتظار وای. د دغو لوبو د مډال نوم تونسین دی او معنا یې د دغو لوبو له شعار سره یو شان ده یعنی یو ځای د ګډ راتلونکي په لور. د دغه مډال پر یوه مخ د اولمپیک ژمنیو لوبو د یخ او واورو لوبو د اسمان او ځمکې د همغږۍ او د خلکو د یووالي نښې انځور شوي دي او پر بر مخ یې بیا د اولمپیک د 24 دورو ژمنۍ لوبې او په اسمان کې د لمر سپوږمۍ او ستورو حرکتي دایرې انځور شوي چې د ښکلي او مقدس اسمان نښه بلل کیږي. درانو دوستانو زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. د فبروري په 4مه نېټه به د بېلابېلو هیوادونو لوبغاړي بېجينګ ته راشي او د ستورو په شان به د دغو لوبو د سیالۍ په میدانونو کې وځلیږي. یو ځای د ګډ راتلونکي په لور.